یو ځل په لاره تلمه دانې مې ژرندې له وړې سخت ستړی شوی ومه د اوړي سره غرمه وه رانه خولې بهېدې د یوې ونې لاندې دمې ته کښېناستمه هلته یو کس ولاړ و سر یې ټیټ کړی و او سترګې یې هم پټې وې په عاجزۍ یې دواړه لاس وجوړه نیولي جړا فریاد یې کوه او په رام رام ګویا و هم یې معافیانې غوښتې او په ژړا یې ویل بیا به غلطي ونه کړم بیا به په ژوند کې چرته هم مسلمان نشمه خو بس دا ځل مې معاف کړه ما چې ور وکتل نو د یو څښاک بت تصویر یې راځوړند کړی و او سم په سلګو لګیا و ما ترې پوښتنه وکړه ویل مې ای صاحبه آخر دا څه قصه ده چې زه یې ولیدمه نو لږ ساعت غلی و اوښکې وچې کړلې بیا یې په غریو کې ووې سړي پرېږده مړه ما په خلاره پرېږده خو زورور شومه زه ویل مې هر څه چې وي ما په قصه پویه کړه ویل یې ډېره ښه ده روره قصه داسې ده زه په هندو مذهب وم خو څه موده کېږي چې مسلمان شوی ومه نو یو سړي راله بیا دا مشوره راکړه چې زه مدرسې ته لاړ شه د دین احکام یې زده کړه چې د اسلام په مذهب پوره پوه شي ما ویل ټیک د جناب د هغې ځایه لاړم بیا مدرسې ته ورتلم هلته یو کس ولاړو ویل یې څه له راغلې ما ورته داسې وویې مسلمان شوی یمه د مدرسې ته ورځم چې پوره دین زده کړم ویل یې نه وروره نه دا بریلیان دي ګوره تشه حلوا پیژنې دوی خو په شرک کې ډوب دي دا به دې ښه کافر کړي چېرته بل ځای ته لاړ شه زه ترې روان شوم بیا د هغې ښاره لاړم نو په یو بل ځای کې مې هم مدرسه پیدا کړه چې مدرسې ته ورتلم نو هلته بل سړی و رانه تپوس یې وکړو چې ځوانه څه له راغلې ما ویل نوی مسلمان شوی یمه د مدرسې ته ورځم چې پوره دین زده کړم خبر یې صحیح ووې هله واپس لاړ شه دا مدرسې والا خو اهل حدیث دي ګوره تا به په شړو سر کړي دوی خو د خپلې مرضۍ او خوښې دین جوړ کړی نو ما وی چېرته لاړ شم ویل یې بل خوا مزه نیغ او کوړي ته لاړ شه چې د دیوبند علما درته پوخ دین وښایي نو کوړي ته لاړم چې مدرسې ته ورتلم نو هلته بل صاحب و هغه هم داسې ووې چې دیوبندیان خو ګوره بیخي په کندو سر دي که پوره دین زده کوې نو بیا پنجپیر ته ورشه ما د هغه ومنل سیده پنجپیر ته لاړم خو په پنجپیر کې راته یو بل صوفي میلاو شو هغه هم داسې ویل چې پنجپیریان خو ګوره ټول د حدیث منکر دی مناظرې کار دی مسلماني دلته ټوله کږه وږه کړه زه بل طرف ته لاړ شه چې صحیح دین زده کړې که دلته پاتې شوې نو د عقیدو په جنګ کې به درنه سا وخیږي نه به شهید شي دلته نه به د سر په امان نه به شهید شي دلته نه به د سر په امان نه به کافر پاتې شي نه به صحیح مسلمان ما چې دا واورېده نو په شش و پنج کې شومه چې آخر چېرته لاړ شم دا زړه مې مات شو فکر مې داسې کوو چې دا لا څنګه دین دی دا خو ټوکړې دی زما په خیال باندې چې ما پې دوکه خوړلې نو واپسي مې وکړه بیرته دې بوت له رالم ما وی هم دا صحیح دی ما ویل نه صاحبه ګوره مرتد چې نشې ګنې دوزخ ته به ځې راځه چې ستا دا ټوله غلط فهمي لرې کړم دا ته چې څوک یادوې د دغه ټولو اوره زده کړه د ټولو کوه خو د چا هم مه منه د دین چې څه اصول دی قدم په هغه کې دا غلط فهمي لرې کړه غلطي په دین کې نه ده غلطي په خلکو کې ده دا خپل ضمیر په قاضي فیصله سمه وکړه د یو الله ومنه د یو رسول ومنه تل په قرآن پسې ځه دغه د ژوند لاره ده سیده جنت ته تلې خو مطمئن مې نه کړو دا سر یې وڅنډو رانه روان شو لاړ بیا بې ایمان شو لاړ